د مسلمان ته یو خو ته بدا اجر میلاو شي یا د اعمال وکړو بل بار نه چې مسلمان ورته ګوري وی چې او مسلمان کوي وداسې د اسلام سره محبت پیدا کېږي هغه اسلام تر نږدې کېږي بین مسلمان ترقی کوي مسلمان ترقی کوي ونن مسلمان لون دی ویل رواندا مسلمان لون دی ذکر رواندا چې د الله په احکامات باندې په تعلیمات باندې عمل نشتا دې دی واجنا اس الله تعالی ډبل سازو مسلمان ته ورکړي یو سازو خدا درکړي یو کوړه خو الله دا در خلاصای چې د خپل د اعمال نشتا دوما کوړه الله تعالی دغه ولا در خلاصای چې دا غیر چې درته ګور یا وی چې به د اسلام نه نفرت کېږي ته دی واجنا دا خبره په سوشل میډیا باندې شریږي پارلیمنت شي یو اندی دا بیان ورکړي وی چې دا څنګه مسلمان چې کله په رمضان مبارک میاشت نه مخکې د کېلې د درجن پښتنه وکړه 150 روپیه وی چې څنګه رمضان شری کې د په 450 روپیه د درجن ورسېد مسلمان وی چې په دا میاشت غاټه کوي حالانکه په دا میاشت شه د آخرت غاټه پچار دي د دنیا غاټه کوي او به دغه نه بعد په دریمي وی چې د میشت د برادری یو کاس وسی کو په پېښور شه ودا مسلمان ته څوکا سامان دینه ورکول چې دا د مسلمان د برکته میاشت دا به داو کوي هغه خپل ریټ نه کم د زون سره ته اونکو د مسلمان په ورچک شل په لګدل ټنګ په سر سره په ګیلیو وشتو پورې ته ورکو ایس هغه اندی وی چې توسه نه دا پښتنه کاو چې توسه خدا نه کوي چې دا مبارکه میاشت په چا وزه ورېږي د میټین دون چې پسا ورېږي هغه توسه نه پرېږدي یې سکون خور ته راځي वो जिंदगी खत्म करिए तो से मोता देखी में इस्लाम दावत रोकाइए विच तो से विच मो बंदे डेर का सुन ला गया दी che मुसलमान शा विच तो से मोता की में इस्लाम शाइए की में मुसलमान इधर इधर तक आइए दगे तो से देर शो मुसलमान शो अल्लाह पर जात में द कसम che मुसलमान लोन दे राउंदा वो तरक्की न कई वो द काफिर बोन दे राउंड या सिर्फ और सिर्फ दा वजदो چې په قران مخ خپل عمل نشته دا په خپل خو مې نشته چې بار نه خلق کرتا ګوریا د قران نه او د اسلام نه نفرت شو دې د واجب نه ډبل کوډ نن د مسلمانانو په ملا باندې لاګېږي دغه خبره جواب ده چې ویشتره خو قران و ایمان ستادر سره قران و ایمان خو قران د تجدید قران دی شدا م چې مردا درشي خاتم پکوي چې بیمور درشي یا پدامه دغه د قران الله دردا دغه د قران الله د قران درکړاو چې دغه هم د زندگی جوړا کا پتا گاون ملک سے د شر کولا جنگ شو گلیو بارود واره او اس په قران باندې عمل دا پتول نه درې کیناری پی چی کا چلے دي او پتو باندې غوښتنه دي شی ولون در رواني عزت مند د قران سره الله تعالی وعده دي د اسلام سره الله تعالی وعده دي الله رسول فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله پاک چې کله قومه عروج او بلندی ورکای د قران دی وجنه ورکای چې په قران عمل وی ويضع به اخرين الله فرمای چې د قران دی وجنه الله تعالی قومینا لون دروالی د شیکن د ناکامی او د ذلت او د رسوایی سره مخامخ کای نن کمیش په 14 شوی لوډي او خلق په 14 شه مړې شي دیړه تا واجه سدو خپل ګرون کولاو کې سمرا راځم په قران عمل سمرا سام په اسلام عمل دا حالات خو د میش دراب پلوش دي حالات خو د میش هغه افغانستان چې ټول ملک مرکا ورته کړی او چې د سره میش کاروبار باندې چې دا لون دروشي الله بون درون کړه دا کني دا حالات ته الله پلوش دي الله په ذات مې دا قسم کړه الله منټینا په باندې لاګي دا چې پاکستان باندې چیکشي او دغه چې مسلمانانو دا وګوره مسلمانانو حالات څه شایدا د بادشاہ رون سا ورسته د گاډي چې د سبزی خرڅول رسا په دا ټوله باندې په دوربین وروشه راو کیمیو دا چې پاتلو په انصاف سره زندگی تیرای کیمیو دا چې د حرم نه پارس پټه کړه دا عزتمن دی الله رسول د مدینه په بوغ باندې د مدینه منوره په بازار باندې گاډ شو دا چې غنم پروتې دا چې ډیران د غنم والا او سوداګر ورته نوستو الله رسول دا چې لوس په گاډ کا غنم باندې غنمی او نروی استل لوم د پښه لوم دی لاندمن وی الله رسول ته ویل چې دا غلې خپل لوم دی بوند د اوچ پاچاولي دا ورته چې د الله رسول چې جلدی ونه کې مو د الله په ذات قسم وی چې مو ملاوت نه دا کړه دا یو غنام دا بروم ورده به مدادل ټیل کړ دا لوم د تلی دی دا لوم د تلی دی مو دا داسې نه دی کړی الله رسول بیا سو ورته وی من غشنا فليس منا
څوک چې میش ته دوکه روکای وي چې دا د میژ نه نه ده څوک چې میش ته دوکه روکای دا د میژ نه نه ده ایخ ته وي چې میژ نه نه ده د میژ ورته څه وایي چې دا میژ دی میژ دی ماته نه ده چې دا میژ چې دا کومې چارې لګیا کړي دي مړه داسې خو په مخ کومې مثال نه میلاوېږي لکه دا مسلمان چې نن پر لګیا دي قوم لوط داسې کړي دي چې نرینا سره بدخوریا وکړه او بیا یې مړیا کا نن عزتمند مسلمان شه دا لګیا دو چې دا وکړه او هغه نه بعد یې په ټیپه کیا وولا او یې چې ملک میں د ترقي وکړي حرام عزتمند دې مره بلنده پایا باندې روان د سود سے ګناه غني چې دا سود ګناه ده سود سے گناہ گانی اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائی فازنوا بحرب من اللہ ورسولہ سے کہ سود کا ارادہ اللہ رسول جان تم لا اتاڑی یو درہم سود کول 36 مرتبہ زنا کولنا سخت گناہ دا 36 مرتبہ زنا یو طرف تک دغه سمرا گناہ دا سمرا سزا دو پدغه نا زیات گناہ دی یو درہم سود کول د سود کول نن دا پمیشن نه موجود سود ناپ تور شي کمای پمیشن نه موجود ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون دا قرآن بیان دا حلاکت و تبوی دی دیغه خلق دی پورا چې تلا وای بلته چې ورکای به کما ورکای چې کلا اونر طالب پیراون روخلی نن دا پمشل روخلی نه دو کوم شعیب شدا ګنا روغلا او تلا وی والا الله تعالی پوسنه ير پور او ټولي اوسوي تا کیما چار پمشل پیرا دی ستمند دی عزتمند حرم نه بریک لګول عمر رضی الله تعالی عنہ بزور شاغه سے پرېږدول نه چې د اسلامي کاروبار لین دین یې ځدانې د اسلام اصول مطابق یې کاروبار نه وزدا د مش په بازار شه تو شر را پسل شه چې یو ان کې داسې مند او کو مندیا کې یو داسې چا ویلش کې د اسلام اصول باندې پیږي دا ټول عزتمند د اسلام خپل اصول دي شریعت خپل اصول دي چې په داسې طریقې سره کاروبار کوي په داسې طریقې سره خرید او فروخت کوي ویټو څو خالد دا غاڼي چې غلا دې رکړه دا حرام دي داسې ما کا غلا دې وکړه نه دا حرام دي چې د اصل پنوم باندې ناقل اور مخه تک چې دا چې ډېر اصل ایک نمبر شاید دا اصل دا ریپی دې وروړه کړه دا حرام دي عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وچے چاپو وجود بندے کپڑائی پلاس درہم کڑیے پدے لاس درہم شیو درہم دے حرم دا وچے سے پرے چدا کپڑاو غستی وچے دخ سڑی اللہ یول مینز نہ کبلائی جسے پرے دا کپڑا دے کڑیے نہیں پلا کپڑا نہیں وہ غستی ہے وہ دیغنا بعد دے تاکید دے پورا دا صحابی یہی دسے دا دوڑے گوتے دا غجتا ونی اولے کہ رب دا دا غجینا کونو کی کدا خبر امود محمد مصطفیٰ نا نہیں آروے دلی ایسی زتمند سوچ پا بندے کوا چی مو تو پا وجود کشای دیدہ حلول دی مو تو پا ناشد شای دیدہ حلول دی دا بل بچے تا میں چے سر اوڑی دیدہ حلول دی دا سمیں چے جمع کری دیدہ پراپرٹی بینک بیلنس دا حلول دا عزتمند کا نہیں خالی غوڑ خلص اول چے تیباو بوسے کہ شریعت حکم دادا چے دا چانا دے حقوق اور والدی ہے تخپل حقینا اورا سوا دا در بندے واجب دی نیشر سوائی پیر رہنے نا چے سیک دی شریعت در تاوی چے دا پتو بندے واجب دی چے دا مول صدقہ کا دا حرام دا صدقہ کا او بیا یو ٹکا یو دلاری شریعت داوی چے صحبنیات و نور تکوے چے مو صحبوشتی خالی دانیات و کوے چے اللہ غوڑا میں خلصا کا منا گاڑ واڑ شلی دی دا یا اللہ سے صدقہ کون صحب دے گے خلق تا ملاو شی موچے صرف غوڑا خلصا شی اللہ موچے صرف غوڑا خلصا شی دیمرا پیرے وہ دیمرا پیرے فقہاوے لکلی چے دا حرام مول چے دا صدقہ شو پا جماعت سے چون لگائی ہے جماعتوں پا مدرسہ شو نیک خلقی چے ہویا نخوری ایسے عام خلق مسلمون غریبون چے یہ گتا دے ورکائی وہ جماعت شدے چے حرام مولا گاولو پتک تاولا گدا چے دا حرام دی بیخ دی ولی کر بدالا کہ جیسے تلمین نہ پشکائی پدوک زوش الميز مقروع تحریمی دا المين دا سیک نہ پشکائی ایک سڑیتا یا پیسے اور رسوا یا دا پیسے کو سبارتا ہے صدقہ کا پاشتا دا بگدو زوش الميز کا ادغی قیمات مولا گوا اس چی پو زوش پا جماعت شدے تو پا جماعت شدے حرام پیسے لگی دلی پا جماعت شدے الميز نہ کیڑی وہ دے پناش شدے حرام ہو تو یہ کہ مودا عمال کا بیل شی واللہ رب العالمین دے مو حالات درست کی مشتے پا مکشلوڑ شی مشتے تراکیو کی عزت مند زخ پل خبر طرف ترسم مسلمان چے سمرا لون دے روان دی دے مش پل کارتوت دس دی پل اخلاق میں دس دی معاملات میں دس دی معاشرات میں دس دی دھوکا و فراڈ پمیش عام دا ظلم زیوتائی پمیش عام دا دے غریب وینے شل سیک پتک وطن ش گناہ نہ گانی کی دا دے غریب وینے
څه کې ګناه نه غاڼي دغه غریبونه په مول باندې بار تخپل سودوي سره لګیای ګټه غاڼي کاروبار غاڼي داسې ملک مخشه لوړتي داسې ملک په ترقی وکي عزتمند ز خپل خبره طرف ترسم عزتمند زړه مې اوسوي ځکه دې طرف ته لوړ شم معاشره مې عزتمند داسې دو ځکه مسلمانه بنده الله دې طرف نه عذاب رغلا دا مسلمانه بنده حالات رغولې دي مسلمانه بنده مهنګای رغولې دو ان غریب پرېر د بختوار یا پریشان دا عزتمند هر سړی پریشان دا وجه سود اسمانه ول رب ناراض دا ته لیکه تصیح چې الله پاک تو استخای کنه دي سي اس کټول ملک شه د واس نه راسېږي خپل کلی وطن شه د واس راسېږي کلی وطن شه د واس نه راسېږي خپل کیر شه د واس راسېږي یا سیخ کا کیر شه د واس نه راسېږي د خپل زون سیخ کا الله پاک ته تو سره خپل یو ودا ملک ته ترقی نه کوي تو ترقی کوي ملک ته لون درسي تو ته الله شوليه برکتینا درکای او تو په قران باندې عمل وکا تو په قران باندې عمل وکا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم اسمن ول ربي چې د کوم تکلیف ته میډ د طرف نه توسه تر اسېږي چې دا توسه ګناي نه دي دا توسه ګناي دي نه خصت ته وجنه د حالات الله وی چې در باندې روان وما ربك بظلام للعبيد الله فرمایي چې زه ظالم نه یم د خپل باندې سره چې زه ظلم او زیاتای کوم دا توسه کارتوت دي دا توسه اعمال دي ای چې راتمنده د خپل خبره طرف ترسم پټول ملک باندې میشته سه واس نه راځي پټولا صوبه مې واس نه راځي په کلی شه مو واس نه راځي په خپل کیر شه مو لشکې ډیر واس راځي کیر نه په خپل ځون شه مو واس راځي کداغه ګډوډ شه مو ته مبتلا وي دغه نه عزتمند تیبا وسی د عزتمند میونځینی عشرات په تیرول باندې دو د رمضان مبارک میاشت د اوله عشره الله رسول د رحمت یې دا کړی دو د دومه د مغفرت یې دا کړی دو د دریمه د جهنم نه د ازودی د او د جهنم د ير نه د ازودی یې دا کړی دو نو د مغفرت ول شپه ورځ دي لین تک ځون چې کوي دا الله رب العالمین درته تیار درنځګړي او ګناه دا معاف کوي خلی لین تر برابر شه خلی جوړه تر برابر شه الله رب العالمین جوړه کوله ته درته تیار ده حدیث مبارک شریف دریمی د رمضان په د مبارکه میاشت هر شپه د الله د طرف نه یو منادي اعلان کوي پښپاش درې ور اعلان کوي د سلری شي اعلان کوي په هغه سلری شي یو اعلان هر شپه درې ور ادا کوي چې څنګه چې الله سره جوړه او په الله پاک روزي کوله ته تیار دا جوړه کوله ته تیار دا ګناي نه د معاف کوي او کسې ویګر پیدور کسې ویګر پیدور چې الله پاک جوړه ته تیار په باندې اسرائیل شي یو زونو ډېر ګناګورو مې دا کلی خلک په ولاګېدل د کلی نه وشوړو بل کلی ته لوړو هغه د کلی نه وشوړو مسلمان د انسانانو په پاستی شدت ګذران برون شو یو غره ته لوړو دغه نه بعد په د باندې لوښه رغله حالات رغل تکلیفات رغل چې خپل پردای یا مخدنه وړای رشتہ دار یا مخدنه وړای په نومي انسان په تو باندې سلام یا نه اچای او خروق شوق کمای یا روشي دای په داسې دوی باندې ودارې د چنيرا مارک تا ور نشته د لوښه دی واجنا یو ځانګړ شه الله ته په شاړو لاګیا شو وی چې والله خپل ټوله پرېږ داون کا خپل دیو کا پردي دې ټوله پرېږ داون والله په مو باندې داسې وخت روان ده چې نن ما د خپل وجود یا مو سره وفا نه کوي دا ما پرېږ دی الله والله زه تو تسول کوم یو یا الله کا چیرې مو ته په صدور کولې د تو په سلطنت او په حکومت شه زیات ولرسي او د مو په معافي باندې کمیر سي بیا الله ز سوال نه درته کوم چې مو په عذاب سره تو په حکومت شه په سلطنت شه زیات ولرسي یا مو ته په عذاب رو کولې سره تو په حکومت شه ډېر ولرسي بیا الله ز ته سوال نه کوم ویا الله کا چیرې به مو اجسته په عذاب ور کولې سره تو په حکومت شه زیات ولرسي تو په سلطنت شه زیات ولرسي او مو په پرېښتول سره تو خاصونه کا میډینا الله به دا اجس ول درته کوي ز خپل ټوله پرېښای نن مې د خپل وجود پرېږدي دا مو سره وفا نه کوي الله معاف مې کرابا زه چاته وایي الله زه نن جوړه در سره کوم زه تو روزي کوم ربا معاف مې کا الله معاف مې کا دا سلګي کوله روحي پرواز وکړو موسی علیہ السلام ته رب وحی وکړله چې پایره پلون کی ځنګل شه د مو یو والی پرېته ملګری مې ده او وفات تا ور شي د کفن د دفن تنظیم وکړي د کفن او د دفن تنظیم وکړي وکړي وطن ته دا اعلان وکړ چې سیکي په جنازه ودرېدل دغه زما خطرات کوم
موسی علیہ السلام سره د کلی ولې اعلان وشو روان دي په منډه منډه چې کله ځنګل ته رسېدل وازون یې ولید چې دا هغه ګناهګور انسان د جامید د کلی نه تړلاو هغه ویل چې موسی دا هغه سړی د څرنګه د امر د الله محبوب جوړ شو چې د په جنازه سره درېږي الله دې مغفرت کوي اے موسی دا څرنګه موسی علیہ السلام راپتوي الله دې تو ملګری دا د خمیر د ګناه دی وجه نه کلی نه تړلاو الله پاک ورته چې موسی د دوله کارګزاري ورته بیانای وی چې په اخر شه داسې سوي خبره کړې دي زه خپل ټوله پرېږدم ربا مو خپل زونه وفانر سره کوي او که تو حکومت شي کمایر سي د مو په مغفرت سره به ما معاف کوا او که چیرې تو په حکومت او سلطنت شي زیات ولا سي چې متصادر وکي سزور وکا راو کیا لدان کې به معاف کا وی چې موسی چې سیدی نه یو مت پر یو کوي تسوی مو غیرت ودا برداشت کی چې زما خونه وړه چې غیرت نه برداشت کوله دا خبره دای خو خود معاف کړي د بند چې سید جون زت او درځل دې ما معافي وکړه دې ما معافي وکړه دې غا معافي کوم ان الله تمام دا غش په اورز روانه دي په باندې د حسن بصری رحمت الله علیه په دور شیو زونو د پلور نه ډېر جهادات ورته کوته و د په ګناه باندې ډېر دلیرو د مېر ډېر دیندار یوا مېر معنی کو چې د زنه او د غلو د ډاکې مکه و د خدای نه وډره اور سچ حسن پلا د ورون حسن بصری پلا د خپلوشته باو او سمخه تکبر اخرت رواندا د دې مېر خبره نه مانله لاګیا د خپل په مستی او په نشاشه ژوندۍ تیرای په د باندې بیماری ولاګیدلا او داسې بیماری په ولاګیدلا چې کاټ ته وچو د کاټ نه د شي کېدل نو په دغه ټیم کې عادت او چې د کړه هغه حسن و درته دو مو په وجود شو خدام ستانه چې زو ورشه چې د په لوسته باو بوسون مو خو زړه غوړي چې زه الله سره جوړاو کو الله روزي کو او ته باو بوسون ا دې ورنه چې حسن روشتي مو په لوس مو د په لوسته باو بوسون مېر ورته ورغله حسن بصری رحمت الله علیه تا ورته ویل چې مو د څه بچای دا چې تر لور شي وا ته په لوسته باو بوسي هغه د سبق درس ټیمو هغه انکار وکړو چې کله دروغ نه بچی ورته ویل چې د حسن صدر ته ویل چې بدبخت زمانہ حسن انکار وکړو ته طرف ولا نرسي مو درته ویل چې پرېږ دا د الله نه فرمانی دا ورته پټاړو شوې چې وا ده ز په خپل مرګ نه مخ شه وصیتینه تکاو خو په توګه قسم وی چې دا وسار تر راځي چې بچی وصیتینه وی چې اده چې کله مړ شو و د خپل ټکرای دا مو غوړه تر وچاوي به مې په دغالي شکر شاله خلک ته مې شای چې ما هغه ملګری هغه يرون هغه دوستون چا د مو سره په یو ځای باندې په گاډه واډه شره دل چا مو په داسې حالات شي ویني چې اخو نه راوي ګناي نه پرېږ دی وی چې واده دوه مو وصیت مې دادا چې زم مرشم مسلمانانو په قبرستان کې مې ماشا هوا د کافر قبرستان ته مې ایسا مو ته پته ده چې مورا به مو ته ډېر په کوسای مو ته چې عذاب ورکړي چې نه مسلمانانو ته تکلیف ونه رسېږي مو ته د تکلیف ورسېږي داسې خبرې وکړلې او کې شریک کړې ربا روزي شاه ربا روزي شاه او روح یې پرواز وکړو مې بیا ورغله حسن ته وی چې حسن بصری ا دې کې مالان بچی په بارش کې در ترتلن چې تو په لوسته با او وسیل سره لوړ شاه آنند دنیا نه لوړ مو سره لوړ شاه نن جنازه په بندې وکا حسن بصری رحمت الله علیه دې جنازه نه منکری شو په جلال شو دای په کې ما اعمال شو دو پیار او خپل بچی ته نوښتلو حسن بصری رحمت الله علیه په خیب یا اولاد الله په خیب شو راغی وی حسن څنګه مو د ملګری نه د جنازې نه انکار کوي مو ملګری وفات ته تو درسي چې جنازه ته انکار کوي حسن بصری رحمت الله علیه چې کله چیک شو فورا روان د ځون کېر طرف ته او د ځون د امیر د خپل بچی ته نوښته د وېش کې دی چې دروازه وټکېدله د ځاګو ته کو چې سې کې وی چې حسن بصری څنګه راغله وی چې الله ارلا جلان چې مو ملګری ده
زی چې وګورو چې د الله ملګری دا څرنګه د الله دوستا په خپل لوسه غسل یا ور کړل کفان یا ور کوچل زل مين یا فوکو عزتمن دې میډ رب ډېر غفور او رحیم ذات دا خو چې صبر د سترګې غړې دي چې په مرګ د سترګې پټه شي عزتمن دې بس به مساله ختم شلا مساله نن عزتمن د سترګې ما غړې دي عزتمن دې دا جهان فانی دا ډېر دې ونلیدل چې خپل اول خو چې په 40 وړې په د وجود هغه زیر او هغه طاقت نه چا کیم په دانا مخته 30-35 سال عمر شي چا کیم مزونیو کیم شباب او کیم طاقت یا ختمون باندې راون شي لون دې ورسته راون شي 60-70 سال ته چې راسېږي به ته د خپل ژوند د خدمت یا نوې دې خبره دلیل د چې بیا رابطه درېدل دي اځو شی الله ته حساب ورکوي عزت باندې پتا 13 وخت باندې سړی ته باو وسی بل الله سره جوړاو کی هر شپه د الله د طرف نه درې ور پشپشه اعلان ورکړي چې سېښتا چې مو سره جوړا کای سېښتا چې ته باو وځي جوړاو زی ته باو قبول کزون راځي شو عزتمن د هغه شپه ورځې شری دي چې د الله د طرف نه خپل اعلان ورکړي زی عزتمن د ته به طریقہ در تشای به دعا کوي په کولا په زړه په کوټه باندې اور وی عزتمن د انسان ګناګور د مشتو سے ټوله نه خاطو یې ګنای نه کړي عزتمن د طریقہ دادو چې سړی توبه او اسی دوارا کتا سوالات توبه لمنځو کی اغه بعد الله تسول زوريو کی او الله معاف میں کرا بس پتا خپل کړي ګناه باندې خپای لار نه روزي شه او په صحیح زړه سره په دا خبره باندې پریشان یا شه چې د کوم وخت تیر وخت ګنای نه کړی دي اس کا پټه لګیا لوس عمر سا آینده شو عزم مفجزه د ګناه طرف ته نږدې ورسل دا د توبې طریقه دو او په دنا افضل خبره ده یو سړی صلات تسبیح المنذ کی صلات تسبیح المنذ سلیر رکعت صلات تسبیح المنذ په حدیث شریف کې کوم رسیوت اجر او ثواب رغلا ده چې زنا محدثین خو اون پر څټ شوی دي چې دمر اجر او ثواب دمراجر په دې سلیر رکعتې باندې واوی چې دا کم زیره ده حدیث او عزت مند علماء ور نقل کړه د امام حاکم رحمت الله علیه نقل کړه مضبوطه طریقه د تابعین د دور نه تر نن طریقه پر سمره بزرګون دی په دا باندې عمل کوي بل ته ترغیب ور کوي سلیر رکعت عزت مند صلات تسبیح المنس چې ته وکې تو الله تعالی زړه ګنای نه معاف کوي نبی ګنای نه دا معاف کوي په پټه گناہینا پجاواتا گناہینا خطاً گناہینا عمدن قصدن گناہینا صغیرہ گناہینا کبیرہ گناہینا ټول گناہینا دے اللہ تعالیٰ مفقائی دے مرا غٹا خبر آدھو تو سڑھائی صلات تسبیح منزو کی دیکھنا بعد ربطہ متوجہ شیش کے اٹھتا تیکا انشاءاللہ اللہ رب العالمین دے مغفرت کئی جکلا دے تیباو یاستلا اس دے تیبے سر عزت مند اللہ رسول فرمائی الطائب من الذنب کمن لا ذنب له گناہ دے تیباو یاستلا دا سے دالکا دا گناہ چے کڑا نہیں یو روایت شرسی چے آگا کی ممزکا دے چے گناہ کڑا یہ غمزک کے ناویر کی دا ممزکا پورز دے کی آمد گوئی کا یہ غناہ مٹاو کی دا کی ما فرشتے چے لکل کڑی آگا عمال نمینا اللہ رب العالمین مٹاو کی ایسا فرشتے زڑش خوشتا خبراتول گناہ لیدلا دا حدیث مبارک شرطی چے اللہ پاک پیغے فرشتے دے زڑنا خبر ہوگو سی کہ دک سڑی دا گناہ کڑا بلکہ زنا روایت ہے خدار سی چے صحیح توبہ ہوگو سے آپ گناہی نا اللہ پاک پنیکی درتا بدال کی زیوتائی یہ پنیکی درتا بدال کی تو عزت مند تیبہ ہوگو سی خوی تیبہ عزت مند دا مناس دا کیے مقشد المانزینا نکول تیبہ دے ہوئی استلا دا نکول عجر چے دا قضو کڑی دے دی دغی گناہ اللہ در تماف کو خوی سوی دغی نبات تکیل منزد نپوتی دی در گرزاوا ارتاولا گیرا تیبہ مانا دانا دا چے بات اس کو دغو دے اکشن بات ہر شای ماف تی نا کچا حق تے پڑھلا دا ایک حق اورا سوا زکاة تے ندا ادا کڑا تے بعد ہوئی استلا ایسی صوبر توکا ایسی غلا ادا کوا ریشے دے ندی نیولیے دا نیولے گناہ معاف شکو دا ریشے در بندے پوتے دی بیا دا ریشے دے رمضان تیر شیخنا بعد یہ بیا نسا
حج در بندے فرض دا تو ندا کڑا تے بعد ویاستلا بیا حج تا نیاتو کا حج بیا کوا زنا اعمال دا سدی چ پتے بینا بعد اگا حق در بندے پوتے یاوے بیا کاوے زنا گنائی نہ دا سدی چ بیغش موقع بینا لکا شروب دے شنی دی ختم شنی دی یا دا سے زنا یا بل گناہ چ دے طریقہ نہیں دے واپسی کولے نو اگا کو اللہ معاف کرل او دا زنا دا سے عزت مند اعمال دی چ دے تاخیر گناہ اللہ در معاف کای چ اللہ تویل چ کوا تو نو کڑل اس اللہ کا تو چ کیم تاخیر کڑا دا در معاف کرل خدا شای بیار گرزاوے وہ عزت مند اللہ معاف اللہ مانے کڑا چ دا سے ما کوا تو بندے وی رغلے ادلے چ ازالا کیڑی قضا اشتا در بندے ازالا نہیں بیا در معاف کو لو بدا سے طریقے سر امیر تو دغه تانیاتی نہ ہو کہ فاشا میں دے امین اللهم اهدنا واهدنا وجعلنا سببا لمن اهتدى کریم رب العرش عظیم مالک یہ کل کائنات بادشاہ یا الہ العالمین میش مانی میش گناہ گوری میش پواتن چ دکیم حالات تو اس دی اللہ تے میش دے گناہ نتیجہ دو اللہ دے مبارک میاف دے خاطرہ میش تا مغفرت کے او پیرا امت مسلمہ تا مغفرت کے رب دے میش گناہ معاف کے اللہ تے میش نہ روزی شے شرم پردے موسوتے ذلت و رسوائی نہ محفوظ کے تے عزت زندگی میں نصیب کے تے خوشحالی زندگی میں نصیب کے تے آرام و راحت و چین و سکون زندگی میں نصیب کے اللہ دل منزینہ و دسینہ رجے تروے میں خپل دربار عالیہ قبول کے اللہ دے خپل علم نہ علم روکے خپل حلم نہ حلم روکے تقوی توکل صبر تواضع اخلاص تر نصیب کے اللہ سمرا غریبون مسکینون کو امت فیدی یا الہ العالمین دے گے یا الہ العالمین اے غیتا دی ضروریات دی پیرا قول انتظام کے کریم رب بچا بندے قرضے بوجی دے سارنا کیس کے یا اللہ چا کاروبار نہیں حلول کاروبارینا ویر کے یا اللہ دی چاوی اے غیتا برکتینا پشو بچاوے یا اللہ حشولی میں کو نصیب کے یا نامے بشکولے نامے اصوتے یا اللہ مرش سمرا بیمارون دی غیتا شفا ویر کے مردگون دے اہل اسلام دی طول مغفراتو کے یا الہ العالمین میش بیا آخر شسول کئی اللہ اتو دے رسول حدیث مشترہ سے دلدا چی میش رب در حیانو کو کریم دا کلا چیو بندہ براغلو سینہ دا سے اٹھا جوڑا کی وہ ہوئی انسی بیدہ میش اللہ تا دے غلو سینہ حیا ورسی ان یردوہما صفرن خائبتین اس طرح انگے ویدہ خالی واپس کری اللہ میش لو سینہ تنی ہوئی دی اللہ میش گناہینا معاف اللہ میش نہ روسی شاہ اللہ خشولی میں پا مقدر شکا یہ ہمیں بشکول نہ موسوتا یہ مخلوق تے مختجی نہ موسوتا اللہ کلا چے مرگ رو والے وہ پا مرگ مسترگے پٹراوے وہ پدا سے وقت پٹے کا چے تر روزیوے جدا سے مرگ نہ موسوتے چے تناراز وے قبر آخرت میں پا خوری ماں کے محشار مائندون شمر رسوا ماں کے گرد جہنم نہ پنارو کے جنت الفردوس تر نصیب کے صلی اللہ تعالی